د بل واده اراده لري؟ یو خو مې کړی و هغه مشکلات جوړ شوي نو بل واده اراده نه لرم. هغې زړه ته ورکړه که څنګه؟ او بلکل پښیمانه یې اوس؟ او ډېر. که راته کیسه وکړي چې ولې پښیمانه شو؟ نو طبعا هغه مشکلاتو نه خو به تاسې خبر یې، تاسې په ټولنیزو رسنیو کې به هغه مسایلو نه تاسې خبرېدئ. نو هغې سره مې چې واده وکړو، واده وروسته مشکلات منځ کې راغلل، مشکلات را منځته شول. بیا مې هغې ته طلاق ورکړو. طلاق نه وروسته هغې ځینې ویډیوګانې نشر کړې، بیا دا مسله نه یو لویه غوغا جوړه شوه. خو ښه الحمدلله هغه موضوع حل شو. علت څه و چې دغسې یو څه رامنځته شو؟ نو دا خو ما په ډېرو ځایونو کې دا موضوع په تفصیل سره تشریح کړې ده. علت دا و چې هغوی د اول نه په یو پلان کې وو، یو دسیسه کې وو. نو طبعا مشکلات یې رامنځته کول، یعنې داسې یو څه چې هغه زموږ په کورني ژوند کې زموږ کلتور یې نه غواړي، په کورني ژوند کې زموږ اسلام یې نه غواړي، په کورني ژوند کې زموږ افغانیت یې نه غواړي. نو طبعا داسې ژوند بیا مشکل وي، ګران وي. بلکل دا خو ده. یعنې طلاق شوه خبره، طلاق ته ورسېدله او هغه د طلاق اوس خو کوم څه نشته؟ کوم نه